نو قدرمن دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. دا د له ژمنې سره سم راغلم ښاغلی متخصص عصمت الله څپان ته. نو دا چې سایبندیم خطرناکه ناروغي یا ستونزه بللی شو، نو کومې پوښتنې یا کوم څه چې په مطلب کې نه و نو غوره مو وګڼله تر څو له متخصص ډاکټر صاحب څپان څخه دغه څه اورو. نو ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، خوشحاله شوم چې له اونۍ ځنډ وروسته زه ورته بیا په یوه داسې ستونزه چې ډېری دوستان ورسره مخامخ کېږي خبرې کوو. تاسو هم ستړي مه شئ او په خیر راغلی. مننه کوم ډاکټر صاحب. دا چې په مختلفو ناروغیو باندې وغږېدو، دا چې سایبندیم خطرناکه ناروغي ده، که لومړی سر کې دوستانو ته د سایبندۍ په اړه معلومات ورکړئ چې سایبندۍ څه ډول روغتیایي ستونزه ده؟ د ساه بندېدل او په عامه اصطلاح ساه-بندي زموږ په خلکو کې یوه عامه ستونزه ده، یوه عامه اصطلاح ده چې کارول کیږي. ساه-بندي په مشکل سره د ساه اخیستل ته وایي چې ساه-بندي، او دا د مختلفو ناروغیو یو شکایت دی چې د ناروغ لخوا ډاکټر ته ورکول کیږي یا کیږي، او د مختلفو ناروغیو په پایله کې ساه-بندي یا په مشکل سره د تنفس کول او ساه اخیستل رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب، ساه خو کله چې یو سړی تیز رفتار وکړي یا دا تیز مزل وکړي، ساه یې بنده کیږي. کوم حالت ته موږ سایبندي بیا ویلی شو؟ بس یو سړی ځان ته ناست وي، ساه یې زر زر بندېږي، که پیاده مزل چې وکړي ساه یې بندېږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه وه. ساه-بندي د صحت له نظره په دوه ډوله ده. یوه نارماله ساه-بندي ده یا چې ورته فیزیولوژیک ساه-بندي ویل کیږي، او بله هم مرضي یا پتولوژیک ساه-بندي ده. نارماله یا فیزیولوژیک ساه-بندي په مختلفو حالاتو کې په نارمل ډول رامنځته کیږي. یو څوک تمرین کوي یا منډه وهي یا بل سپورت کوي، په دې مهال په نارمل ډول په طبیعي توګه د زړه حرکات زیاتیږي او ناروغ ژر ساه اخلي او د ساه مشکل پیدا کوي. خو دې ته موږ هیڅکله هم نشو ویلی چې دا یوه ناروغي ده. بل ډول چې موږ یاده کړه هغه مرضي یا پتولوژیک ساه-بندي ده چې د مختلفو امراضو په پایله کې رامنځته کیږي، لکه د زړه امراض، لکه د سږو امراض او نورې مختلفې ناروغۍ. د دې په پایله کې مرضي ساه-بندي یا پتولوژیک شارټنس اف برید رامنځته کیږي. مهرباني وکړئ، څو قسمه سایبندي موږ پېژندلی شو؟ د ناروغیو له نظره ساه-بندي درې عمده ډولونه لري، یا په دې معنا چې مرضي ساه-بندي په درې ډوله ده. یو هغه ساه-بندي یا د ساه اخیستلو هغه مشکلات، هغه ستونزې چې د سږو د ناروغیو له امله رامنځته کیږي. دوهم هغه مرضي ساه-بندي ده چې د سینې او سږو د ناروغیو په پایله کې رامنځته کیږي. دریم ډول مرضي ساه-بندي هغه ساه-بندي ده چې د نورو امراضو په پایله کې رامنځته کیږي. لومړی ډول هغه ساه-بندي د خبرې کوو چې د زړه د امراضو له کبله رامنځته کیږي، لکه د زړه د عضلې سستوالی یا د زړه هغه مشکل چې په پایله کې د زړه د وینې پمپ ستونزمن کیږي، بېکفایتي کیږي او دې کبله ناروغ ساه-بندي احساس کوي. بل هغه کسان چې د دوی د زړه د وینې رګونه د بندښت سره مخامخ وي، په دې کسانو کې هم ساه-بندي رامنځته کیږي او په ناڅاپي توګه وي. بل هغه کسان چې د دوی د زړه او د سږو د وینې د رګونو په داخل کې وینه کلکه شوې وي، په دې کسانو کې هم ساه-بندي رامنځته کیږي. څلورم هغه کسان چې د دوی د زړه په داخل کې سوري موجود وي یا په عامه اصطلاح زړه یې سوری وي، نو په دې کسانو کې هم ساه-بندي همیشه موجوده وي. یا په دې کسانو کې هغه وخت چې دوی زیات فعالیت کوي، په دوی کې ساه-بندي زیاتیږي او زیاته رامنځته کیږي. دوهم شکل چې د اسبابو له نظره د سږو ساه-بندي ده. د سږو مختلفې ناروغۍ زموږ په اصطلاح کې ورته سیاره وایي چې دا یوه احساسیتي د سږو الرژیک ناروغي ده، او د طب په اصطلاح کې ورته برانکیال اسما وایي. دا د ساه-بندۍ یوه عام سبب دی، یو عام علت دی چې
د سږو د سابندۍ په ناروغانو کې شتون لري. همدا ډول عادي سینه بغل هم د سابندۍ باعث کیږي. په دې ډول د سږو نورې مختلف ناروغۍ چې د سابندۍ د رامنځته کېدو باعث کېدلی شي. دریم ډول موږ وخیل چې نور مختلف امراض دي، لکه د وینې په کم وخت کې د وینې په کموالي کې هم رامنځته کیږي، د تایراید غدې د وظایفو زیاتوالی یا تایروټکسیکوسس چې ورته وایي په دې کې هم سابندي رامنځته کیږي. او ټول هغه کسان چې دوی اوږدمهالي او مزمنې ناروغۍ لري او ورڅخه ځورېږي، په دې کسانو کې هم د بدن د ضعف له کبله د بدن د ضعیف کېدو له کبله سابندي رامنځته کیږي. بله ډاکټر صاحب، دا چې درې قسمه د وښودله، دغه کې انسان ته کومه یوه زیاته مضره تمامېدای شي؟ د هغه سابندي چې د زړه په امراضو کې رامنځته کیږي او د سږو په امراضو کې رامنځته کیږي، که چیرې د دې امراضو پر وخت تشخیص او درملنه اجرا نشي او ترسره نشي، نو خدای مکړه دغه ناروغۍ زیاتیږي او په دې ډول دغسې کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنې درې سره خطرناک دي د یوه انسان لپاره؟ درې سره خطرناک دي، خو په ټولو کې بیا د سږو او د زړه سابندي که چیرې د دې علت معلوم نشي او د دې ناروغیو درملنه پر وخت تشخیص او علاج نشي، نو کیدای شي چې ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکړي او مشکل ډېر پسې زیات شي. بله ډاکټر صاحب مهرباني، که د سایبندۍ لومړی علایمو خبر راته وکړي چې کله یو سړی په سایبندۍ باندې اخته کېږي، لومړی کې له کوم تکلیفونو سره دی مخامخ کېږي؟ ټول هغه ناروغان چې دوی د زړه او د سږو د ناروغیو له امله سابندي پیدا کوي. یو خدا چې دوی سابندي لري، هغه تنفس، هوا اخیستل، ساه اخیستل په تکلیف سره کېږي یا ژر ژر ساه اخلي په دې امراضو کې. بل دا چې دغسې کسان د سابندۍ ترڅنګ د خولې کېدو احساس کوي، زړه یې راډه کېږي، د دلبدۍ او د کانګو د استفراغ احساس کوي. همدارنګه دوی د بدن د سستیا او د زړه د ستړیا احساس هم کوي. دا په مجموع کې هغه مهم علایم دي چې د سابندۍ سره په څنګ کې په دې ناروغانو کې موجود وي. ډاکټر صاحب، دا د سایبندي ناروغۍ په طبقه پورې هم اړه لري؟ یعنې کشر او مشر، ځوان او زوړ پورې هم اړه لري؟ موږ وایو چې سابندي د ناروغۍ یو شکایت دی چې په ناروغ کې پیدا کیږي. که چیرې د زړه امراض وي او د سږو امراض وي، دا په هر عمر کې رامنځته کېدلی شي. موږ او تاسو وینو چې د زړه سوري په کوچنیو ماشومانو کې چې د میندو څخه زیږېږي، کله چې دوی ته د زړه معاینات کېږي، نو په زړه کې د دوی سوري موجود وي. نو د زړه او د سږو امراض په هر عمر کې رامنځته کېږي او په هر عمر کې د دې ناروغیو له امله په ماشومانو کې، په لویانو کې او په ځوانانو کې سابندي رامنځته کېدلی شي. بله مهرباني ډاکټر صاحب، وخت پورې هم ارتباط لري؟ کوم وخت کې زیاته دغه ناروغي پیدا کېږي؟ د زړه او د سږو ناروغان یا هغه کسان چې دوی د تایراید د غدې د وظایفو زیاتوالی لري او یا د وینې د کمښت سره مخامخ دي یا نورو مزمن امراض لري یا د دوی بدن ضعیف او کمزوری وي، کله چې دوی فزیکي فعالیت کوي، نو په دې وخت کې د دوی د سابندۍ تکلیف رامنځته کېږي او زیاتېږي. بله ډاکټر صاحب، ډېری ناروغۍ دي کله چې په کور کې د ده په پلار کې هغه ناروغي وي، د ده بچیان یا لمسیان په هغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، سایبندي هم داسې کېدای شي؟ که چیرې د سابندۍ رامنځته کېدل د برانکیالاسما یا د سږو د حساسیتي ناروغیو له کبله وي او یا د زړه د حملې یا د زړه د پمپ د ضعیف کېدو له امله وي، نو چون دا ځینې وختونو کې ارثي ناروغۍ دي او په هغه کسانو کې چې دوی د زړه او د سږو د ناروغیو فامیلي او کورنۍ تاریخچه لري، ممکنه ده چې په دوی کې سابندي د زړه د امراضو یا د سږو د امراضو له کبله رامنځته شي. یو بله خبره زه باید یاده کړم چې هغه سابندي چې د زړه په ناروغانو کې شتون لري، هر کله چې دوی په ملا څملي یا سم څملي په ملا باندې، په دو وخت کې چې دوی د دوی وضعیت د ملاستې کېږي په کټ کې یا په
په مځکه باندې سمیږي یا سم په ملا باندې څملي. په دې وخت کې د سږو د امراضو له کبله د سابندۍ تکلیف زیاتېږي او کله چې دوی راکینی یا ولاړېږي په دې وخت کې دوی د آرامښت د آرام احساس کوي. هر څومره چې دوی په مځکه څملي یا د خوب په حالت کې د زړه ټول ناروغان چې د زړه د پمپ ضعف لري، د زړه عضله ضعیفه کمزوري وي یا په بل اصطلاح دوی په هارت فیلر باندې اخته وي، نو په داسې کسانو کې د ملاستي په وضعیت کې سابندي زیاتېږي او زیاته رامنځته کېږي. نو تشخیص څه ډول کېږي؟ ډېری ناروغۍ دي په ماشینالات تشخیص کېږي یا معاینات تشخیص کېږي. سایبندي هم داسې یو شی لري چې هغه تشخیص کړي؟ هره ناروغي، د زړه ناروغي، د سږو ناروغي یو ممکنه خپل تشخیصونه لري او د تشخیص څخه وروسته بیا معلومیږي چې د ناروغ سابندي د کوم علت له کبله رامنځته شوې ده. د زړه د امراضو په خاطر د زړه د برقي ګراف او د زړه د تلویزیوني معایناتو په نوم معاینات شتون لري چې د زړه د هر ډول امراضو په تشخیص کې مرسته کولی شي. د دې سره په څنګ کې د سږو د امراضو د تشخیص په منظور هم مختلف عادي معاینات شتون لري چې د سابندۍ او د نورو مختلفو د سږو د امراضو د تشخیص باعث کېدلی شي. په همدې توګه د وینې کمښت او د تایراید غدې د وظایفو زیاتوالی او د نورو ناروغیو تشخیص لپاره هم مختلف معاینات شتون لري او د تشخیص څخه وروسته بیا د سابندۍ علت هم معلومیږي او د علت علاج او تشخیص ناروغ ته کېږي. بله ډاکټر صاحب، که چېرته یو سړی په سایبندۍ باندې اخته وي، هغه په خپل سر دوا وخوري، کومه بده پایله هم لري؟ ټول هغه ناروغان چې دوی ته په یو ناڅاپي توګه یا د اوږدې مودې څخه راهیسې سابندي لري، هیڅکله باید په خپل سر دوا استعمال نه کړي، ځکه چې د هر ډول دوا استعمال بدون د ډاکټر د هدایت او لارښوونې څخه د زهر خوراک دی. ممکن د دوی د مشکل د لا زیاتېدو باعث شي او مشکل لا پسې زیات شي. که چېرته په وخت علاج ونه شي د سایبندۍ، مریض له کومو کړاوونو سره مخ کېږي بیا؟ که چیرې د زړه د ناروغیو له امله او د سږو د ناروغیو له امله سابندي رامنځته شوې وي، نو باید ده چې دغسې کسان ډاکټر ته لاړ شي او د خپل ناروغۍ علاج او تشخیص پر وخت وکړي تر څو د دوی مشکل حل شي. که خدای مکړه دوی همداسې بې پروایي کوي او د سابندۍ پسې د دوی د دې مشکل غم پر وخت ونه خوري، نو ممکنه ده چې د دوی مشکل زیات شي او د دوی د ژوند له منځه تلو باعث هم شي. مولا ډاکټر صاحب، کوم ناروغان چې په سایبندۍ باندې اخته وي، دوی ته د څه سپارښتنه ده؟ دوی باید په کور کې څه ډول خوراک وکړي او دوی څه باید وکړي؟ که چیرې په کوم کور کې د زړه ناروغ موجود وي او د زړه د پمپ د ضعیف کېدو ناروغي ولري، هارت فیلر ولري، نو په داسې کسانو کې دوی باید د شپې لخوا کله چې دوی خوب کوي خپل بالښت باید لږ اوچت کړي چې په دې سره په دوی کې هغه د سابندۍ مشکل راکمیږي او بل هغه لوډ یا بوج چې د وینې په واسطه په زړه باندې راځي هغه هم ورسره کمیږي او په دې سره د زړه ټول ناروغان چې د پمپ ضعیفي لري نو د سابندۍ مشکل ورسره کمیږي او هغه کسان چې دوی د سږو د حساسیت او الرژۍ له کبله سابندي لري، پکار ده چې دوی ګرمې اوبه او چای زیات وڅښي چې دا هم د دوی سره د سږو د هوایي لارو په پراخوالي کې رول لري او دوی باید خپل ځان تل ګرم وساتي. د سږو ناروغان چې د دوی د سږو د هوایي لارو د پراختیا باعث کېږي او د سابندۍ مشکلې ورسره رفع کېږي. د دې سره په څنګ کې مختلف درمل وجود لري چې د زړه په ناروغانو کې هم کارول کېږي او د سږو په ناروغانو کې هم کارول کېږي چې د سابندۍ په له منځه تلو کې د ناروغ سره کافي مرسته کوي. مولا ډاکټر صاحب، هغه ناروغان چې دوی سایبندي نه لري، دوی باید څه وکړي چې له دغه ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري؟ موږ وایو چې سابندي په مرضي حالاتو کې، د زړه په امراضو کې، د سږو په امراضو کې، د وینې په کمښت کې او د تایراید غدې د وظایفو په زیاتوالي کې رامنځته کېږي. که چیرې دا مشکل په کوم چا کې موجود نه وي نو په دوی کې هیڅ
د ویرې او تشویش ځای نشته، دوی هیڅ مشکل نه لري. که چېرې یو چاته په ناڅاپي توګه سابندي پیدا کېږي، دوی باید زر تر زر خپل ځان ډاکټر یا معالج ته ورسوي تر څو تشخیص او علاج پر وخت شوی وي. بله ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په تیر هغه ناروغان چې دوی سایبندي لري هغه ته د پیغام څه دی؟ مهرباني مایک او کمره هم خدمت کوي. بیا هم وایم چې ټول هغه ناروغان چې دوی د زړه امراض لري ورڅخه ځورېږي یا د سوګه امراض لري او دوی ورڅخه ځورېږي، دوی باید په خپل وخت ډاکټر یا متخصص ته تشریف یوسي، مراجعه وکړي، لاړ شي تر څو د دوی د سابندۍ علت معلوم شي او د همغه علت تشخیص او علاج ورته وشي تر څو دوی پر وخت د مشکل څخه خپل ځانونه خلاص کړي وي. مهرباني ډاکټر صاحب، کور ودان چې دوستانو ته د خطرناکې ستونزې په اړه معلومات ورکړل. ستاسو نه د زرغون ټلویزیون د ټولو درنو همکارانو نه ډېره مننه چې هر وخت دلته راځي او زموږ صحي معلومات د خپلو خلکو سره او د خپل شریف ولس سره شریکوي. تاسو نه بیا هم ډېره مننه. مهرباني ډاکټر صاحب، کور ودان. نو قدرمن دوستانو، مرکه مو واورېده. خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې اخیستي وي او په خپل ورځني ژوند کې هغه عوامل، هغه علتونه چې د سایبندي یا د ساه بندېدلو لامل کېږي، تاسو په ورځني ژوند کې کوم چې ډاکټر صاحب وویل عملي کړئ. نو تر بله بیا چې زه حلیم خطیر روان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباد اوسئ.